أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. د عربو تر جاهلیت پورې یوه قصه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په وختو کې په مجلس کې ناست او ځینې وخت به بې له سببه وخندل. خو یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا امیر المؤمنین، وینو دي چې ځینې وخت بې سببه خاندې، دا ولې؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل د جاهلیت په وختو کې عادت داو، کم وخت چې به څوک د مکې مکرمې څخه د باندې وتی نو به د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او په سفر کې به د هغې عبادت کاوه. خو زه یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هیره سوه، نه مې راسره واخیسته. کله چې د عبادت کولو وخت راغلی، زما سره خو د مکې مکرمې ډبره نه وه، اوس نو څنګه عبادت وکم؟ ومې کتل د مکې مکرمې خرما راسره وه، نو مې د دغه خرما څخه یو بت جوړ کړ او دغه د خرما د بت عبادت مې کاوه. کم وخت چې هغه نوره خرما راسره خلاصه سوه او د خوړلو دپاره شی نسو راته پاته، وږی سوم. نو مې دغه خپل معبود او د خرما څخه جوړ سوی اله وخوړی او پر دغه خپل پخوانی جاهلیت او ناپوهۍ خندا راسي چې دا څنګه الهه او دا څنګه دین و. ورونو، دغه د جاهلیت د ژوند یو څه حالات د دې دپاره بیان سوه چې په دې پوه سو چې اسلام په ټول عالم او جزیرة العرب کې څونه تغیر راوستی. اوس به دا بیان درته وسي چې یهودیت او نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل سوه. دا خو د بوتانو راتګ و. اصلا جزیرة العرب ټوله د ابراهیم علیه السلام پر دین او پر وحدانیت و. بوتان خو په دغه شکل سره د عمرو بن لحی په واسطه ورته راغله. نو دلته بیا یهودیت او نصرانیت څنګه راغلی؟ او بیا د فرس یا فارسانو حکومت څنګه دلته راغلی؟ ورونو، تاسې ته معلومه ده کم وخت چې د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت وسو، هغه وخت فارسیانو پر یمن حکومت کاوه او د نجران خلق نصاراوه. د یمن ځینې حصې یهودیان او ځینې حصې نصاراوه. دغه ادیان دلته څنګه داخل سوه؟ په عربو کې خو دا شیان نه وه. په پخوا کې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام پر دین وه. اوس به د دغو ادیانو د راتګ بیان درته وسي. هغه دا چې یثرب ته چې په وروسته کې یې نوم مدینه منوره سو، او خیبر ته د شام څخه ځینې یهود راغله او دا ځایونه یې د ځان وطن وګرځول، او هلته په یمن کې هم ډېر یهود وه. خو اوس به هغه واقعات درته بیان سي چې یهود او یهودیت څنګه و یمن ته راغله. قصه ډېره اوږده ده، مګر ډېر تاریخ پوهان یې د ربیع ابن نصر په قصه سره شروع کوي. هغه داسې ربیع ابن نصر چې د یمن پاچا و، د یو خوب ولیدی چې دغه بیان او دغه قصه د تاریخ ټولو علماو لکه طبري، ابن کثیر، ابن الاثیر او تقریبا ټولو مؤرخینو ذکر کړی ده. کم وخت چې پاچا خوب ولیدی، څرنګه چې په هغه وختو کې نجومګران، جادوګران او کاهنان پر خلقو او د خلقو پر عقایدو او عباداتو مسلط و،
دا ولې مسلط وه؟ ځکه کم وخت چې شرک او کفر په عالم کې نشر سوه او الهي دین پټ او ورک سو، نو خیالات او اوهام په خلقو کې نشر سوه. په دغه سبب جادو او جادوګران، منجمین او کوډګران د اعتبار خاوندان سوه. د خلقو د رجوع ځای دوی وګرځېده. کم وخت چې د یمن پاچا خوب ولیدی، نو یې د خوب د ترجمې دپاره جادوګرانو او منجمینو ته رجوع وکړه او د هغو څخه یې کومک وغوښتی. قصه ډېره اوږده ده. مقصد دا چې هغو ورته وویل ستا د خوب معنا دا ده چې حبشیان به یمن ونیسي. پاچا ویل دا به څه وخت پیښه سي؟ دوی ویل 80 یا 80 کاله وروسته. پاچا پر خپلو اولادو او لمسیانو وبېرېدی چې دا ټوله به د حبشیانو په لاس وژل کیږي. نو یې اراده وکړه چې خپله اولاده د یمن څخه و عراق ته نقل کړي او په عراق کې یې حیره چې د یوې منطقې نوم دی د خپل اولاد د سکونت دپاره اختیار کړه. حیره په عراق کې د نجف او کوپې په مابین کې د یو ښار نوم دی. نعمان ابن منذر د هغه وختو د عراق مشهوره پاچا د دغه ربیع ابن نصر د اولادې څخه دی. ځکه ربیع ابن نصر خپله کورنۍ هلته نقل کړه او بیا د ده د اولادې پاچهي هلته پاته وه. دغه نعمان ابن منذر بیا زموږ په وروسته کیسه کې راځي، په یاد یې ولرئ. څه موده وروسته دغه ربیع ابن نصر پاچا چې دا خوب یې لیدلی و مړ سو او د ده زوی د ده پر ځای کښېنستی او پاچهي د ده په اولاده کې پاته سوه، تر څو د ده په اولاده کې یو نفر د تبان ابن اسعد په نامه سره پاچا سو او تبع ورته ویل کېده. تبع اصلا تبع د یمن د پاچاهانو لقب، یعنی د یمن و هر پاچا ته تبع ویل کېده او د روم و هر پاچا ته قیصر ویل کېده. د فارس و هر پاچا ته کسرا ویل کېده. د حبشې و هر پاچا ته نجاشي ویل کېده او د مصر و هر پاچا ته فرعون ویل کېده. نو د هر ځای پاچا خاص لقب درلود. دغه د یمن پاچا تبان اسعد چې لقب یې تبع و د یمن د مشهورو پاچاهانو څخه دی. ډېر لوی شان او شوکت یې و. ټوله یمن د ده تر لاس لاندې و. غني او سخي سړی و. نو ده به همیشه سفرونه کول. د یوه ځای څخه به بل ځای ته د سیاحت او تجارت دپاره تلی. یو وخت د یمن څخه و شام ته رهي سو. په لار کې یې خپل زوی په یثرب کې چې اوس مدینه منوره ورته ویل کیږي د تجارت د ځینو کارو دپاره پرېښاوه او دی شام ته ولاړی. خو دلته د تبع د زوی او اهل یثرب په مابین کې اختلاف پیښ سو، څو تر جنګه ورسېده او د تبع زوی په جنګ کې ووژل سو. کم وخت چې و تبع ته دا خبر ورسېدی چې زوی دې ووژل سو، نو د شام څخه بیرته راوګرځېدی، غواړي چې د خپل زوی قاتلانو ته بلکې ټول اهل یثرب ته جزا ورکړي. دلته نو د اهل یمن او اهل یثرب په مابین کې جنگ شروع سو او جنگ ډېره موده دوام وکړي. مګر تبع په دې جنگ کې یو ډېر عجب کار ولیدی. هغه دا چې د یثرب خلقو به د ورځې د دوی سره جنگ کاوه. کم وخت چې به ماښام سو او دوه لښکره به سره لرې او جلا سوه، نو د یثرب خلقو به دوی ته ډوډۍ او سرخانونه رالیږل او د میلمه پر ډول به د دوی عزت کاوه. تبع ډېر په تعجب کې و چې دا څنګه خلق دي د خپلو دشمنانو عزت کوي او ډوډۍ ورکوي؟ څوک دونه سخا او کرم لري؟ مګر بیا هم تبع نیت کړی و چې د خپل زوی بدله او انتقام واخلي. جنگ دغسې دوام درلود تر څو چې د یهودو د علماو څخه 2 نفره و تبع ته ورغله او غوښته یې چې د ده سره خبرې وکړي. ده هم اجازه ورکړه او سره کښېنستل. یهود ورته ویل ته څه اراده لرې چې دونه جنګ کوې؟
تبع ویل غواړم چې دغه یثرب خراب کم. دوی ویل دا کار نسې کولای. قسم په الله چې الله جل جلاله به دې د مخه تر دې چې ته یثرب خراب کې تا هلاک کې. تبع ویل چې دا څنګه درته معلومه سوه؟ دوی ویل دا وطن د نبی د هجرت ځای دی، دغه ځای ته به نبی الاخر زمان هجرت راکوي، دا ښار نه خرابیږي او نه خرابولی سي. تبع پوښتنه وکړه چې تاسې په دې حال څه خبر واست؟ تاسو ته دا معلومات د کومې خوا حاصل سوه؟ د یهودو علما وویل دا زموږ په تورات کې راغلی دي. ورونو دا دې تاسې ته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه علامه نه بلکې ډېرې علامې د یهودو سره په تورات کې لیکلي او موجودې وې، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وخت ټول یهود پوهېده چې دا هغه وعده سوی نبی دی، مګر د عناد او عداوت، حسد او غرور په سبب یې ایمان نه راوړي. نو کم وخت چې دغه د یهودو علماو و تبع ته دا بیان وکړي او تبع تر اوسه تورات نه پیژندي، نو یې د تورات په باره کې پوښتنې ځینې وکړې. یهودو هم خپل دین، توحید او تورات په باره کې پوره معلومات ورکړه او ټول شیان یې په تفصیل سره ورته بیان کړ. د تبع پر طبیعت دا خبرې ښې او برابرې ولګېدې. ده هم د یهودیت دین اختیار کوي او یهودي سو. د یثرب خرابول یې پرېښول او مخ پر یمن رهي سو. تبع د یمن و طرف ته رهي سو، خو په لار کې و مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله وه چې د هذیل قبیله نومېده. د دې قبیلې او د قریشو په مابین کې پخوانۍ دښمنۍ پرتې وې. څو واره جنګونه سره کړي وه او دغه رنګه اهل یمن هم نه وه خوښ. نو یې فکر وکړي چې داسې یوه حیله او چم جوړ کړي چې دواړه هغه قومونه چې د دوی نه د ورسره جوړه ضرر او تاوان ورورسوي او په جنګ یې سره اخته کړي. نو د هذیل د قبیلې مشران و تبع ته ورغله او ورته ویل غواړې چې د جواهراتو، سرو او سپینو زرو او خزانو خاوند سې؟ تبع ویل هو. څوک دی چې جواهرات او خزانې نه وي خوښ؟ نو دوی ویل په دې کلي کې یوه خونه ده چې خلک یې احترام او عزت کوي او دغه خونه په جواهرو او سرو زرو ډکه ده. ورونو حقیقتا هم په کعبه شریفه کې هر څه پراته وه. خلقو د کعبې شریفې د احترام په سبب خزانې پکښې ښخولې، حتی د سرو زرو 2 دانې اوسۍ هم پکښې پرتې وې. د تبع طمعه پیدا سوه او لښکر یې د جنګ دپاره تیار کړي، غواړي چې پر مکه مکرمه حمله وکړي، کعبه شریفه ونړوي او خزانې یې واخلي. هغه 2 نفره د یهودو علما هم د تبع سره په دې سفر کې ملګري وه، ځکه ده ورته ویلي وه چې تاسې زما سره یمن ته ولاړ سئ او زما قوم ته یهودیت او د یهودیت احکام وروښوئ. دغه علما چې د جنګ دپاره د لښکر تیاري ولیده نو تبع ته ورغله. ویل څه کوې او د څه اراده دې ده؟ تبع ویل غواړم چې پر دغه کلي حمله وکم او هغه شیان چې په دغه خونه کې پراته دي هغه واخلم. دوی ورته ویل په والله دغه د هذیل قبیلې بل غرض او مقصد نسته بې له ستا د مرګ او هلاکت څخه. تبع ویل څنګه؟ علماو ورته ویل دا بیت الله دی، د ټوله مځکې پر مخ د الله عز وجل بل کور او حرم نسته بې له دغه کوره. دغه قبیلې چم درته جوړ کړی دی او غواړي چې تا ووژني. تبع ویل نو څنګه وکم؟ علما ویل عزت یې وکه، طواف پر وکه. تبع ویل تاسې یې ولې عزت نه کوئ او طواف نه پر کوئ؟ دوی ویل موږ یې عزت کوو او طواف مو هم پر کاوه، خو دغه د مکې خلقو کعبه شریفه په بوتانو ډکه کړې ده او موږ موحدین او عالمان یو، موږ ته دا نه ښایي چې پر بوتانو طواف وکړو.
تبع د دې خبره ومنل او مکه مکرمه ته ورغلی. د کعبه شریف عزت او احترام وکي، طواف یې پر وکي. بیا نو هلته بدوس خوب یې لیدی چې په کعبه شریف په پوش اغوندي. تر دغه وخت کعبه شریف په لسوه چا پوش نو په اغوستي. نو تبع امر وکي چې د کعبه شریف د پاره د یو شه پښمې ټوکر څخه پوش جوړ کړي. پوش جوړ کړل سو او په کعبه شریف واغوستل سو. خو تبع بیا بل خوب ولیدی چې و کعبه شریف ته تر هغه اول پوش بل شه او بهتر پوش ورکوي. نو یې امر وکي چې د ملائل د ټوکر څخه پوش ور جوړ کړي چې دغه ملائل د هغه وخت د ټوکرانو هغه تر ټولو شه او نازک ټوکر وو. دا نو د کعبه شریف هغه اول پوش وو او تبع اول سړی دی چې په کعبه شریف پوش اغوستی دی چې دغه تبع نوم تبان ابن اسعد دی او د یمن پاچاو. بیا نو هر کال عربو و کعبه شریف ته پوش ورکاوه او نوې پوش به پر هغه زاړه پوش سربیره په اغوستی. او دغه طریقه چې پوش سربیره پر پوش د عبدالمطلب تر زمانه پورې پاته و. کم وخت چې عربو ته دا فکر او احساس پیدا سو چې شاید د کعبه شریف بنا د دغه پوشو د دروندوالي په سبب ونړیږي، نو یې زاړه پوشونه ټول ځینې ایسته کړه او هر کال زوړ پوش ځینې کاږي او نوی پوش په اغوندي. دا د کعبه شریف د پوش په باره کې معلومات و چې څنګه اولی شروع سو او چا شروع کی. کم وخت چې تبان ابن اسعد برته یمن ته ورسېدی، خپل قوم یې یهودیت ته دعوت کړي. هغو انکار وکړي، ویل څنګه خپل دین پرېږدو. ورونو، د یمن خلقو او د تبع قوم مستقل دین نه درلودی. د نورو عبادتو تر څنګ یې د اور عبادت هم کاوه. اور یې مقدس باله، د اور عزت او احترام کاوه. حتی اور د دوی قاضي هم وو. څنګه؟ هغه داسې چې دوی د اور یوه خونه درلوده، په هغه خونه کې به همیشه اور بل وو. که به یو وخت د دوی په مابین کې دعوه، اختلاف او خصومت پیښ سو، نو به مدعی او مدعی علیه، یعنی د دعوی دواړه طرفه دغه د اور خونې ته ورغله او د خونې دروازې ته به ودرېدل. دروازه خو به بنده وه، نو به هغه د اور معذب یا مامور یا خادم د اور دروازه په یو وار پر اخلاصه کړه. اور به د خپله زوره څخه په یوه وار د باندې راووتی او اول چې به د هر یو پر طرف ورغلی هغه ظالم و او حق د هغه دوهم نفر پر طرف و. دا طریقه کاهنانو او جادوګرانو و دوی ته ایښې وه. نو اوس چې د پاچا او د قوم په مابین کې د دین په سبب اختلاف پیدا سو، نو یې وویل چې په اور سره به فیصله وکړو. نو د دې فیصلې دپاره د یهود عالمان چې د دعوې یو طرف وه تورات په لاس کې ونیوی او وایي، او د یمن کاهنان او نجومګران چې د دعوې بل طرف وه د اور د خونې و دروازې ته ودرېدل. د اور خادم دروازه پر اخلاصه کړه. اور د کاهنانو پر طرف ورغلی او دوی ځینې الا کړه، وتښتېده. قوم یې ورته وویل ولې تښتئ؟ دا حکم او قانون دی، باید ودرېږي. کاهنان هم مجبوره سوه، بیرته راغله. د اور خادم بیا دروازه پر اخلاصه کړه. دوهم وار بیا د اور لمبه د کاهنانو پر طرف ورغله. کاهنانو دا وار ځانونه ټینګ کړه او ورته ودرېده. مګر اور د چا مراعت نه کوي. کاهنان یې پاک وسوځل. نو د یمن د خلقو په دین او عقیده دا معلومه سوه چې یهودیان پر حق دي. نو د دې سببه اهل یمن یهودیت قبول کړي او یهود سوه. دا هغه معلومات و چې یهودیت څنګه و یمن ته داخل سو. خیر، وختونه دي تیریږي. څو تبع د یمن پاچا تبان ابن اسعد مړ سو او پس له ده څخه د ده زوی حسان پاچا سو. حسان خپله پاچهي نوره هم لو او پراخه کړه. عزت او عظمت یې زیات سو، نو ډېر زیات غرور او خودخواهي پکښې پیدا سو.
نو یو ډېر لوی لښکر جوړ کړي، ویل قسم په خدای که عرب یا عجم پرېږدم چې تر خپل حکم لاندې یې رانولم. د ټوله مځکې پاچهي نیسم. دا ټوله غرور و. کم وخت چې غرور پر انسان مسلط سي هر څه یې هیر سي. نن ورځ هم په جهان کې دغسې مغروره او بې باکه حاکمان پیدا کیږي چې د ټولې مځکې پاچهي او حکمراني غواړي، خو پر دې کار نه څوک کامیابه سوی دی او نه کامیابه کېدلی سي. چې حسان هم د دغه جملې څخه یو نفر و. نو حسان پوښتنه وکړه چې په جهان کې لو پاچهي د چا ده؟ خلقو ورته وویل د فرس پاچهي، هغه چې کسرا یې پاچا دی، هغه تر ټولو لوی او قوي ملک دی. حسان ویل اول په هغه شروع کوم، لښکر یې ښه منظم او آماده کړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچهي ونیسي. لښکر یې رهي کړي، غواړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ هغه لوی غواړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ پر هغه لوی دولت حمله وکړي. خیر، اوس پاچا او د ده لښکر د دغه لوی جنگ دپاره رهي دي، خو په لار کې د ده د دغه کار څخه د قومو مشران ناراضه او ناخوښه دي، ځکه هغه پوهېدل چې څوک کولی سي چې پر فارسیانو حمله وکړي. موږ څوک یو چې پر فارس حمله کوو او نیسو یې، مګر د پاچا څخه بیریږي، څه نسي ورته ویلی. دوی پوهېدل چې پاچا مغروره دی او د چا خبره نه مني، او په عین حال کې حسان هم ډېر احتیاط کاوه. هیڅوک حتی د قومو مشران، وزیران او د لښکر مشران د دغه مجلس ته بې له تلاشۍ نسي ورتلای. خو یوازینی نفر چې د پاچا و مجلس ته بې له تلاشۍ ورځي هغه د پاچا ورور دی چې عمرو ابن تبان نومېدی. نو د قوم مشران وویل چې په دې باره کې به د عمرو سره خبرې وکړو. د قوم مشران راټول سوه او عمرو ته ورغله، ویل یا عمرو د حسان څخه مو خلاص که او تر هغه وروسته ته زموږ پاچا یې. عمرو هم د پاچاهۍ په طمع سو او د دوی سره د خپل ورور د وژلو نقشه جوړه کړه، مګر په دغه مشرانو کې یو نفر چې ذوالرعین نومېدی دغه فیصله نه کړه قبوله. او عمرو ته وویل یا عمرو داسې هیڅوک نسته چې خپل ورور دې وژلی وي او غمجن سوی پښیمانه سوی دې نه وي، خپل ورور مه وژنه. مګر عمرو چې د پاچاهۍ په طمع و د ورور پر وژلو یې ټینګار کاوه. دلته نو ذوالرعین یو لیک ولیکئ او عمرو ته ورغلی، ویل دغه لیک ستا سره د امانت پر قسم کښېږده، کم وخت چې ما در څخه وغوښتی بیا یې راوباسه. عمرو هم دا قبوله کړه او خط یې د ځانه سره کښېښاوه. تر دې وروسته عمرو د خپل ورور حسان د وژلو دپاره د حسان مجلس ته په داسې حال کې ورغلی چې یو خنجر یې پټ ورسره وړی و او په مناسب وخت کې یې خپل ورور ووژي. که څه هم د عمرو د نورو مشرانو په ملګرتیا دا په وسه پوره وه چې حسان بې له وژلو د حکمه څخه لیرې کړي، مګر د پاچاهۍ په طمع یې ورور مړ کړي. د ورور تر وژلو وروسته عمرو ډېر پښیمانه او ډېر غمجن سو، حتی خوب یې رټ سو، بیدېدلی نسي. د دغه پریشانۍ او بیدارخوابۍ په سبب مریض او ناجوړه سو. طبیبان، منجمین او کوډګران یې ورته راوسته. هغو ټولو په اتفاق سره دا ورته وویله چې ستا مریضي ستا د ورور د وژلو په سبب ده. هر څوک چې دغسې کار وکړي دغه حالت ورته پیښیږي. عمرو ویل ښه، د دغه مریضۍ چاره څه ده؟ طبیبانو او نجومګرانو وویل ستا د مریضۍ دپاره بل علاج نسته بې له دې څخه چې ټول هغه کسان ووژنې کوم چې ستا د ورور د وژلو مشوره یې درکړې ده. عمرو ویل دغه کار کوم. نو ټول هغه کسان چې د ورور د وژلو مشوره یې ورکړې وه او په دغه دسیسه کې یې د ده ملګرتیا کړې وه ووژل. اوس د ذوالرعین د وژلو نوبت راغلی. ذوالرعین ویل د مخه تر دې چې ما مړ کې
ما ستا سره یو لیک د امانت پر قسم ایښی و، هغه راوباس. عمر هم هغه لیک راویستی. ذوالعین ویل خلاص یې که او ویې وایه. پاچا لیک خلاص کی چې په هغه کې فقط دغه 2 بیته لیکل سوي وه: الا من یشتری سهرا بنومه، الا من یشتری سهرا بنومه، سعید من یبیت قریر عینه، فاما حمیر غدرت وخانت فمعذرة الهی لذی عین. یعنی څوک په خپل خوب سره ویښوالی رانیسي. سعید او خوشبخت هغه څوک دی چې شپه یې په رضایت او اطمینان سره تیریږي. هو، اهل یمن خو غدر او خیانت در سره وکړي، مګر در په یاد یې که چې ما درته وویل چې خپل ورور مه وژنه. یعنی خوشبختي دا نه ده چې پیسې یا لوړه کرسي ولرې. ته یو ډېر لوی پاچا یې مګر نسې کولی چې بیده سې. بلکې خوشبخت هغه څوک دی چې د هیڅ ظلم او تجاوز مسؤله نه وي، د چا آزار او قتل یې پر غاړه نه وي، د شپې آرام او په فارغه زړه بیده سي. پاچا ویل هو صحیح ده، او ذوالعین ته عفو وکړه. نو دغه 2 بیته د ذوالعین د خلاصېدو او ژوندي پاتې کېدو سبب وګرځېده. کم وخت چې بیا عمر مړ سو، د ربیع ابن نصر د اولادې پر حکم او پاچهۍ اختلاف پیدا سو. د دغه اختلاف په سبب اهل یمن پر ډلو وویشل سوه، او د اهل یمن په مابین کې جنگ او وژنه شروع سوه. په دغه سیاسي بحران کې چې ټوله یمن یې نیولی و، یو سړی پیدا سو چې نوم یې لخنیعه و. دغه لخنیعه لارنیونکی غل او مجرم و. د غلو ډله یې درلوده. د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې خپله ډله نوره هم لوکي، ځان ته یې نور ملګري هم پیدا کړه، تر داسې اندازې چې د هغو څخه یې پوره لښکر جوړ کړي او د یمن پر پایتخت یې حمله وکړه. د پاچا قصر یې ونیوی او د یمن حاکم وګرځېدی. نو د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې د یمن پاچهي ونیسي. دغه لخنیعه فاجر، خبیث او ظالم سړی و. د ټولو خلقو بد ځینې راتله. قصه یې اوږده ده، خو په مختصر ډول سره د تبان اسعد د زامنو څخه یو نفر چې نوم یې ذونواس و وکولای سوای چې ولی خنیعه ته ځان ورورسوي او په خنجر سره یې مړ کړي. او د بل وار دپاره د تبان اسعد زوی پر یمن مسلط سو، او د یمن پاچهي بیرته د تبع د اولادې په لاس ورغله. په دغه وختو کې چې ذونواس د یمن پاچا و، په نجران کې یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه. مګر دغه کوچنۍ واقعه د نورو ډیرو لویو واقعو سبب وګرځېده چې په جزیرة العرب کې پیښ کړه. هغه دا چې یو نصراني سړی چې د نصاراو راهب و، عابد و، عالم و، او د خالص توحید عقیده یې وه. تاسې پوهیږئ چې تر نن ورځې پورې موحدین نصارا موجود دي او سته، خو لږ دي. ورونو، د نصاراو په اقسامو کې یوه ډله ده چې موحدین دي، یعنی یوازې الله عز وجل په الوهیت او ربوبیت سره مني، او عیسی علیه السلام د الله عز وجل رسول او پیغمبر بولي. او دغه ډلې ته یونیټیرینز ویل کیږي، او دغه ډله تر نن ورځې پورې سته، مګر شمېر یې ډېر لږ دی. نو دغه نصراني چې موحد، راهب او عابد سړی و، او نوم یې فیمیون و، د شام څخه و افریقا ته د توحید د دعوت دپاره تلی. پر لارې د غلو یوه ډله پر پیښه سوه. فیمیون یې بندي ونیوی او بیا یې د نجران پر یوه سړي خرڅ کړي. د نجران سړي فیمیون د خپل ځان سره جزیرة العرب او نجران ته بوتی. اوس نو فیمیون د دغه نجراني سره مریی دی. د ورځې د خپل بادار خدمت کاوه،
د شپې او په فارغ وختو کې به عبادت کاوه. همیشه به په عبادت مشغول و. مقصد دا چې فیمیون ډیر عابد او د کرامتو خاوند و. یو شپه بادار د و کوټې ته ورغلی. ویل ده چې د مریی پر شاوخوا نور او روشنایی ده. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې ته څوک یې او ستا دین څه دی؟ فیمیون هم د نصرانیت دین ورته تشریح کړي. سړی په شک او تردد کې سو. د دین په باره کې بحث ورسره کوي. په دغه وختو کې د نجران خلقو د یوې درختې عبادت کاوه. دغه درخت د ځان اله او رب بلل. دلته نو فیمیون د بحث په جریان کې و خپل مالک ته وویل که زما رب ستا رب هلاک کی نو ته زما د رب عبادت کوې؟ نجرانی ویل هو والله که داسې پیښه سي چې ستا رب زما رب مغلوب او هلاک کی معلومه خبره ده چې زه هم ستا د رب عبادت کوم. فیمیون ویل نو ته د نجران خلق راټول که وبه وینې چې زما رب ستا په رب څه کوي. نو یې د نجران ټول خلق په یوه معینه ورځ و درختې ته راوبلل. خلق هم په هغه ورځ د درختې سره راټول سوه. فیمیون کښېنستی عبادت او دعا کوي و خپل رب عز وجل ته ډیره دعا وکړه تر څو چې الله عز وجل د ده دعا قبوله کړه او د آسمان څخه پر دغه درخته ټکه یا صاعقه راولوېده تندره او درخته ټوله وسوځل سوه. د نجران د خلقو رب او اله نیست او نابود سو. نو د نجران ټول خلق و نصرانیت ته داخل سوه. دا هغه معلومات و چې نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل سو. د یوه سړي په واسطه ټوله نجران نصارا وګرځېده. په وروسته کې یو نفر چې نوم یې عبدالله ابن سامر و او د ده څو نفرو ملګرو چې ځینې یې راهبان و د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي. هلته په یمن کې اوسېدل او په پټه خپل عبادت کاوه ځکه د یمن د خلقو څخه چې یهود و بیرېده. ورونو اوس به هغه حالات درته بیان سي چې نصرانیت او د حبشانو حکومت څنګه و یمن ته راغله. دا خو مې درته وویل چې عبدالله ابن سامر او د ده څو ملګري چې نصارا وه او ځینې راهبان هم وه د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي او هلته په پټه خپل عبادت کاوه ځکه د یمن د یهودو څخه بیرېده. د دغه وخت د یمن پاچا چې ذونواس نومېدی ساحران درلوده او د هغو څخه یې د پاچهي په امورو کې کار اخیستی. نو پاچا د هغه مشر ساحر په غوښتنه دا قصد وکړي چې یو ځوان هلک ته سحر ورزده کړي چې لوی ساحر ځینې جوړ سي او په آینده کې د هغه څخه کار واخلي ځکه په سپین ږیرو مرګ پسې دی. سبحان الله. خلقو ساحران تربیه کول نه غوښته چې دا ډله ورکه سي خو موږ علما ورثة الانبیاء وژنو. خیر پاچا یو ډیر پوه او هوښیار هلک پیدا کړي او د هغه دپاره یې هغه لوی ساحر چې د ساحرانو مشر و د استاد په صفت اختیار کړي چې دا هلک به د هغه استاد څخه سحر زده کړي. څرنګه چې دا ساحر د غره په یوه لوړه حصه کې اوسېدی. ورونو اول خو یمن په خپله لوړ او کښته غرونه او تپې دی او بل ساحرانو او عابدانو همیشه د خپلې استوګنې دپاره غر خوښاوه ځکه هلته به دوی د خپل کار یا عبادت دپاره فارغه وه. نو دا هلک به هره ورځ و هغه لوی ساحر ته چې په غره کې و د سحر د زده کولو دپاره ورتلی. خو په دغه غره او د هلک په لار کې د نصاراو د راهبانو څخه یو راهب هغه چې د نجران څخه راغلی و اوسېدی. هلک چې به تېرېدی د دغه راهب عبادت به لیدی د هغه قرائت تسبیحات او تمتمه به اورېده او خوند یې ورکاوه. نو به ورته کښېنستی او غوږ به ورته ونیوی تر څو د راهب څخه د نصرانیت تعلیم شروع کړي. ساحر ته به هم ورتلی سحر یې زده کاوه خو د سحر او الهي دین ډېر فرق و.
د سحر څخه بد راغله او هیڅ یې نه غوښته چې سحر زده کړي، نو سحر او ساحر یې دواړه پرېښول و ساحر ته نه ورتلی، فقط و راهب ته به ورتلی او دین یې زده کاوه. ساحر و پاچا زونواس ته خبر ورکړي چې هلک نه راځي. پاچا د هلک څخه پوښتنه وکړه چې ولې ساحر ته نه ورځې؟ هلک حال ځینې پټ کړي. پاچا چې نور معلومات پسې وکړي، معلومه سوه چې هلک و راهب ته ورځي. پاچا اول د راهب څخه را شروع کړه، هغه یې مجبوره کړي چې خپل دین نصرانیت پرېږدي، مګر راهب انکار وکړي. نو پاچا راهب ووژي. بیا یې د هلک په موضوع شروع وکړه، غوښته یې چې د هلک ساحر سي، مګر هلک سحر نه غواړي. پاچا چې هر څه کوښښ وکړي چې هلک د سحر وزده کولو ته تشویق کړي، هلک نه منل، وهل، تکلیفونه او عذابونه یې ورکړه، بیا هم هلک د سحر زده کول نه غواړي. نو پاچا امر وکړي چې هلک ووژني، غواړي چې هلک په دریاب کې غرق کړي. نو یې هلک د عسکرو سره په یوه کښتۍ کې کښېناوه، ویل بویه ځي د دریاب په مابین کې غرق کړي. کښتۍ چې یې ښه د دریاب مابین ته ورتېره کړه، یو طوفاني باد راغلی، کښتۍ یې واړوله. عسکر ټول غرق سوه، خو هلک پاته سو. پاچا امر وکړي چې هلک بوځئ د غره څخه یې راواچوئ او مړ یې کړئ. خلک ټوله ورته ګوري، اوله واقعه هم ولیده او اوس هم د هلک د مرګ انتظار کوي. هلک یې وغره ته وخېجاوه. اوس چې عسکر غواړي چې لاندې یې وغورځوي، یوه شدیده زلزله وسوه. عسکر ټول لاندې ولوېده او مړه سوه، خو هلک پاته سو. پاچا چې هره لار د هلک د وژلو دپاره جوړه کړي، خو د لوی پاچا رب عز وجل اراده د هلک د وژلو نه وه. زونواس په هیڅ طریقه سره هلک نسی وژلی. په آخر کې هلک ورته وویل چې ته ما نسی وژلی بې له یوې طریقې څخه. پاچا ویل هغه طریقه څنګه ده؟ هلک ویل د یمن ټول خلک راټول که او ما په یوه درخته پورې وتړه، زما غشي او لیندۍ به واخلي او وبه وایه بسم الله د هلک د رب په اراده، او وبه مې ولې، نو زه وژل کېږم. پاچا خوشحاله سو چې د هلک د وژلو دپاره یې لار پیدا کړه. ویل ښه دی. پاچا اهل یمن راټول کړه، هلک یې په درخته پورې وتړی او د ده غشي او لیندۍ یې واخیسته، ویل بسم الله د هلک د رب په اراده. غشي پر هلک وموښتی او هلک شهید سو. دلته په خلقو کې غوغا او نارې شروع سوې. ویل په ټولو عسکرو په ټول قوت او جبروت یې بې له ارادې څخه د هلک د رب هلک نسوای وژلی، نو بېشکه چې هلک پر حق لار او صحیح دین دی. په دغه ورځ او د دغه واقعې په لیدلو د یمن 100,000 نفر و نصرانیت ته داخل سوه. ورونو، تاسې و دغه صالح هلک ته وګورئ چې د دین د دعوت دپاره یې خپل ځان قرباني کړي. د خلکو د دعوت او بلنې په سبب یې مرګ او شهادت قبول کړه، او نتیجه هم هغه سوه چې 100,000 نفره په یوه وار و نصرانیت ته داخل سوه. پاچا زونواس ته ډېر قهر ورغلی چې څنګه دا خلق د ده بې اجازې و نصرانیت ته داخلیږي او د ده د امر مخالفت کوي. پاچا غوښته چې یو هلک د نصرانیت څخه منع کړي او اوس 100,000 نفره په یوه وار نصارا سوه. نو یې امر وکړي چې یو لوی خندق یا کنده په مځکه کې وکیني، د بوټو او لرګو یې ډکه کړي او اور ور واچوي. دا کارونه وسوه. نو یې خلقو ته وویل چې یا به دغه د نصرانیت دین پرېږدئ یا مو دغه اور ته ور اچوم. خلقو د دین د پرېښولو څخه انکار وکړي او پاچا هم یو اور ته ور اچول. دا قصه مشهوره قصه ده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې راغلې ده، په بخاري شریف او د احادیثو په نورو کتابو کې موجوده ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.